افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. سلامونه ستړي مه شئ درنو لیدونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. د افغانستان سویټزرلینډ ته په خیر راغلی. دا د افغانستان سویټزرلینډ نورستان ولایت دی چې زه دمګړی پارون کې یم او دا د پارون ښکلاګانې دي. هغه قدرت او هغه ښکلاګانې تاسو دلته ګورئ چې الله تعالی د نورستان خلقو ته ورکړي دي. هر خواته چې تاسو وګورئ دلته ښکلا ده. که ورته په یو اصطلاح کې ووایو چې جنت دی نو دا به هم مبالغه نه وي، ځکه چې ډېر راښکونکي ځایونه لري، ډېرې ښکلاګانې لري او ځوانان یې هم ډېر زیات ښکلي دي. زیاتره ځوانان یې چپنې اغوندي او سترګې توره وي او د زیاتره ځوانانو سترګې چې دي هم شنې دي او هم اسماني رنګ لري. دا ګران ګورئ چې ډېره ښایسته چپنه یې د نورستان اغوستې ده. سلام ستړی مه شې، نوم دې څه دی؟ سید کریم. سید کریم، د خپله د نورستان د کوم ځای؟ د خپله نورستان دغه یم پل رستم. پل رستم یې. نورستان پارون کې څه کوې؟ په چکر راغلی که وظیفه لرې؟ چکر راغلی. چکر راغلی. څه درته خوند درکوي دلته په دا؟ داسې ګرځېدو داسې چکرونه خوند راکوي. چکرونه خوند درکوي او دلته چې وګرځېږي دا ښکلاګانې ګورې دا خوند درکوي. لمبا دې زده ده دلته، خو دا ښایسته سیند بهیږي. ټول شی هر شی دې زده دي. دا چپنه دې خپله فرمایشتي جوړه کړې که چا درته؟ فرمایشي ده، دا زما خپله فرمایشي ده. دا ستا خپل فرمایش دی؟ په څو روپۍ درته جوړه کړې ده؟ 50,000 شپږ افغاني. 50,000 شپږ زره دا یو چپنه ده او ډېرې مشهورې چپنې دي، ډېر زیات خوند کوي. نو پښتو ژبه دې چېرته زده کړې ده؟ دلته مې زده کړې نو لږ لږ مونږ دومره چې پښتو نه پوهېږو، مونږ مقصد تاسو خاطر مونږ څه چې یاد یې. د افغانستان کوم ولایتو ته په چکر تللی؟ ولایت ټول ولایتونه مې چکر والی، دا ولایت خو ډېر نورستان خوند درکوي درته؟ ډېر خوند درکوي. که چېرته زه درته وایم چې نورستان پرېږده کابل ته راسره لاړ شه ځې؟ څه به کوو، خپل وطن نه پرېږدي. نورستاني ژبه کې څه راته وایې؟ شعر راته وایې که لږه زمزمه کې؟ نورستاني ژبه کې څه راته وایو، مونږ بس دا وطن دی زمونږ، بس لږه ښایسته زمزمه وکړه چې مسافر دې ګوري ترېنه خوند واخلي په لوړ اواز. څه به وایو اوس مونږ؟ ووایه لږه زمزمه راته وکړه. امروز شنگیر وطن، امروز نورستان شنگیر وطن تو قربان بمو. شنگیر وطن هستش تو دا پلنگست است، نشیست است، بلو که مو دا خوان پرد بس شنگیر وطن هستش تو تایمانی بوبسی دستیش. وا ډېر ښایسته نورستان ته دا شعر ویلې. نو ډېر زیات خوشحاله شولم. کور ودان زیاتره هیوادوالو ته د پیغام څه دی دلته چې راځي باید نظافت مراعات کړي، څه باید وکړي څه ونه کړي؟ انشاءالله هر څه مراعات کوو. مونږ خوشحال یو تاسو دلته راغلی او ډېر خوشحال یو مونږ. بس دا مې وطن دی، همیشه راشئ تاسو. کور ودان مننه کوه. نو دا نورستان پارون دی چې واقع ډېر زړه راښکونکې ښکلاګانې لري. هره خواته چې تاسو وګورئ پکې د نښترو ونې دي. بیا دلته دا سیند په مستۍ باندې بهیږي چې ډېر زیات د چکر لپاره د سیل لپاره دلته دوستان راځي د چکرو د سیاحت لپاره. نو واقع چې خوند کوي دلته دا د نښترو ونې ګورئ چې هر غره کې ډېرې زیاتې دي او ډېر لرغونی تاریخ لري دغه ونې. او زیاتره کسان اوس هم د غرونو په پاس ځایونو کې کورونه جوړ کړي دي، شپې ورځې تېروي چې هغلته جګېدل هم غټ زړه غواړي چې همدا د نورستان خلک ونه اوسېږي، هغه غرونو ته پاس جګېدل ډېره مشکله خبره ده. او تاسو هم هڅه وکړئ چې زموږ چینل د ځانه سره سبسکرایب کړئ او شیر کړئ تر څو نورستان وګورئ او ترېنه خوند واخلئ.
سلامونه ستړي مشي. صاحب صاحب په خیر راغلی خیر دې نصیب شه. نوم دی زمرک د کوم ځای؟ د کونړ ولایت. د کونړ ولایت. په دې ښایسته پارون کې نورستان کې څه کوې؟ بس چکر راغلی ما. چکر راغلی. تنها راغلی که نور ملګري درسره شته؟ بس ملګري مثلا نور شته دی خو بس تا سره تنها یم. ښه تنها یې. مخکې هم راغلی وې نورستان ته؟ هو راغلی یم دغه ولایتي شورا چې د دې د ساختماني کار دا ټول ما کړی دی ما جوړ کړی دی د اول سر نه د آخر سره پورې. نورستان په اړه باندې څه معلومات لري؟ ولې ورته نورستان وایي؟ دلته وایي مخکې کافران اوسېدل، کافرستان په نوم باندې مشهور و. دا نورستان مخکې کافرستان و، کافر و، مطلب د کافرستان په نامه یادېده. کله چې اسلام راغی د نورستان په نامه یادېږي. او اوس چې دی د سیر کوونکو دپاره ډېر یو ښه فضا او ښه ځای دی. د ټول افغانستان لپاره دی، دا یوازینی نورستان او د کونړ لپاره دی. ټول افغانستان لپاره دا داسې دی لکه د یو کوچ یو باغ یې، نو د افغانستان دا یو باغ دی. خو د دې په خاطر مثال ته و چې موږ په دې خفه یو ځای انشاءالله وبشي چې دغه سړک ډېر غټ مشکل دی، رسیده نه کېږي. نور مطلب مشکلاتونه پرې زیات دي. که چېرته حکومت وتوانېږي او دا وکړي نو داسې بیا به چې نه په اروپا کې داسې ځای شته، نه په افغانستان کې شته انشاءالله، نه په پاکستان کې شته او نه په ایران کې شته. دغه درې ځایونه ما کتلي دي. نو د نورستان د درو نومونه که راته واخلې دغلته چې موږ یو خواته کومه دره ده، دو خواته کومه دره ده، کومې یو تا ته ډېر زیات خوند درکوي؟ کومو سیمو ته په چکر تللی؟ دا یې مرکز دی. پورته دغه کلي مختلفه نومونه لري چې دې پسې د ولایت ته نږدې دا کلی دې نوم رانیر شو. هغې پسې بیا مطلب دویم کلی دی، درېیمه ایس ټي وي ورته وایي. دغه خلیق کلي دی او د دې نه ښکته چې دی سټاپ راځي، دغه هغې نه ښکته تاسې راغلی یاستئ انشاءالله تاسې به یې لیدلي. واما قدیم مطلب دغه ځایونه راځي ان په ښکته بیا تارچڼو پورې ته د ګوسالکه پورې نورستان حساب دی. نورستان کې څه درته ډېر زیات خوند درکوي؟ نورستان کې ولا صافی صاحب دغه ځنګلونه او دغه ښکلا او دغه چمنونه دا خو خوند کوي. نو که لیونی وله راولي هم خوند وله ورکوي. نو پاتې خو لا په خود دي. بله. څونه وخت لپاره راغلی دلته؟ راغلی یم د یوې هفتې لپاره راغلی یم. زما بعضې کارونه په نظرونو کې وو. دغه د نورستان د ځنګلونو دا لرګي چې پراته دي او دا خرابېږي او خوسا کېږي. ما د دې لپاره حکومت ته یوه ساختماني فابریکه او څه جوړ کړي. دې باره کې لږ څه ما نظر دی د والي صاحب سره وګورم، د مشرانو چارواکو سره وګورم چې دغه 400-500 نورستاني مطلب په دې کې کاروبار وکړي او دغه خوسا لرګي چې خرابېږي د افغانستان ته ورسېږي او هر ولایت ته ورسېږي او د افغانستان په یوه قاعده باندې تمام شي. ځکه چې دغه تا لیدلي دي کیمره کې خو اوس نه راځي، خو خیر ته به یې وګورئ چې دغه ټول پراته دي د 500 کلونو، د 100 کلونو، د 30 کلونو ونې وچې شوي دي، پرتې دي او خوسا کېږي او خرابېږي. مطلب ما د دې په هغه ځایونو کې نه کېږي چې امنیت نشته دی، په کونړ کې نه کېږي چې امنیت نشته دی. دلته ماشاءالله ډېر ښایسته امنیت دی. حکومت کولی شي دغه راواخلي مطلب او په یوه استفادې تمام. ډېره زیاته مننه چې زمرکه خوشحاله شولم. په لنډه کې د پیغام څه دی هیوادوالو ته او هغه مسافر چې د هیواد نه بهر اوسېږي او دا چې واقع نورستان ملي پارک دی څه وشي باید څه ورته ونشي؟ هیوادوالو نه زما دا خواهش دی چې د خپل مطلب دا د وطن اتفاق او اتحاد وکړي او د خپل وطن مطلب امنیت وساتي او چې څوک مطلب دا د ناپوهې مطلب دا د هغې ته یو څه نصیحت او څه وکړي مطلب چې سوله راولي د وطن کې. او بیا مې خاص طور دا پیغام دی چې په خپل وطن کې خواري وکړي. اگر نورستان خلک او د نورستان دغه تخپلینې مطلب دا دی چې څنګه پکې امنیت دی ماشاءالله او دا کومه ښکلا چې ورکړې ده هم د خلکو ته ورکړې ده. حکومت هم ډېره همکاري کړې ده خو ډېره نه ده کړې. تا خپله ولې دا سړک چې مثال طور دا په کوم حالات کې دی مطلب د کونړ د ولایت نه نیولې تر د نورستانه پورې دغه حالات پیدا کړه چې صحیح شي او جوړ شي. دلته سرمایه‌ګزاران راځي سرمایه‌ګزاري کوي بلا منزل جوړوي. د خلکو ته دغه تکلیفونه دي چې راځي د ونو لاندې پراته دي مثال ته زیاده اوسېدو هوټل دا نشته دی. دا د څه وجه ده؟ د دې مهمه وجه د سړک ده چې اولین د ټول حکومت ته زما دا خواهش دی چې اولین دې د سړک جوړ کړي انشاءالله. نور خلک همکاران دي، نور د وطن جوړوي. ډېره مننه. خیر دی، مننه.
نجونو دا د غشې وشتلو لوبه ترسره کوي دغه ځوانان. تاسو بیا تصویرونه لیدلي وي چې دا مرکز پارون کې دغه لوبه ترسره کیږي. نو دا ډېر ښایسته لوبه ده. دې ته تیر کمان لوبه هم وایي چې هغه لرګی پکې ږدي او بال هغې کشکاږي او په دغې سره لوبه ترسره کوي. سلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام، ستړی مه شئ، بخیر راغلی. نوم دې څه دی؟ نوم دې محمد فاروق. د کوم کلي؟ زه د کوشتوس کلي یم. د تیر کمان یا د غش وشتلو لوبې په اړه لږ معلومات راکړه. لوبې خو داسې دي چې زموږ نورستاني یو دا د ډېر پخوانه لوبې دا خو لوبې کې استعمالو. اصلي خو سنت طریقه دی، یو طرف ته چې سړی ولي دا سنت ادا کېږي. خو اوس نن سبا ځوانان یو کلي نه بل کلي ته ما تاسو ته دا تکرار هم وکړل، دغه یو بل ته دغه ځي که نه 3 ورځې دپاره یو بل ته دغه کوي او دا ډېر یو درانه توان هم لري. دې ته غویي غټه غټه داسې فرمایشي غویي حلال کېږي، بیا 3 ورځې دا لوبې کېږي. څوک چې ملامت شو هغه خپل د جیب نه پیسې استعمالوي، غویي واخلي هغه کلي کې دغه کوي. او دا لوبې کې هم خلک داسې دا دغه نه ګڼي، قمار نه ګڼي. دې کې اکثریت ملایان اکثریت دا لوبې دغه خیرات ترسره کوي. یو ټیم څو نفره لري؟ یو ټیم کې 12 کسان وي، که 40 کسان دي. او څو واره باید وکړي، څو غشې باید خوشې کړي؟ تقریبا 40 کې دا ګټه ده. 40 نمرې چا واخیستې؟ 40 نمره چې چا مخکې واخیست هغه سړی کامیاب دی. نو دا د څه شي نه جوړوئ دغه تیر کمان؟ دا یو خو دا لیندی دی، دا خو دلته هم لرګی ویني اوس مخې ته دا ولاړ دی. دا ولې لرګی نه جوړېږي؟ دا کوم یو چې مزي دی دا خو پټه مزي دی. او اوسپنه چې دی دا اوسپنه نه دی، غشي خو ته وینې چې دا کته نه هم راځي، دلته خو نه کېږي، کته نه راځي. دا ګوتو کې د څه دي؟ دا ګوتو کې چې دي دې پاړه دا زری دی. دا څه رقم جوړېږي؟ دا هم داسې ګوتې خراب نه کېدلو ته دا جوړوي. ښه، ډېره لې خوشحاله شولم. کور ودان. نو نورستاني ژبه کې کوم شعر راته نه وایې؟ دغه شعر وویل نو خو دغه راته که بیا ووایې خوشحاله به شم. شکر لومی موس افغانستان گله شیلم تو تا نورستان گله.